ګورې صاحبانو نننی لیکچر چې دی هغه ډیر زیات امپورټنټ دی. تاسو ته په خپله باندې هم پته ده چې د ووکیبولري څومره زیات اهمیت دی او د انګلیش د ټولو نه غټه مسله هم دا ده. تاسو ته غټه مسله چې کومه راځي په انګلیش کې هغه هم دا ده چې یا خو تاسو له ووکیبولري درځي نه، مطلب تاسو له د ورډز مینینګ نه درځي، او یا څه چل دی تاسو یاد کې خو لږ وخت بعد چې دی هغه ستاسو نه بیا هیر شي. نو په ننني لیکچر کې به ان شاء الله دا ټول څیزونه چې دي دا به کور شي. تاسو ته به بیا د ووکیبولري پرابلم چې هغه درته نه راځي. اول مونږه انډرسټینډ کوو چې د ووکیبولري چې کوم ټیکنیکس دي، په کومه طریقه باندې، په کوم میتډز باندې چې مونږه ووکیبولري هغه انهانس کولی شو، زیاتولی شو، نو هغه کومې طریقې دي. مطلب اول خو مونږ له ووکیبولري زیاتول پکار دي که نه، چې ووکیبولري زمونږ زیاته شي. بیا د هغې نه بعد به دا زمونږ په میموري کې پاتې کېږي څنګه، هغه به بیا تاسو ته د دې نه بعد پویه کوم خو په هغې باندې. اوس فی الحال صرف او صرف په دې باندې ځان پویه کړئ چې ووکیبولري مونږ انهانس کوو نو څنګه به انهانس کوو. ټیک ده. ګورئ د ووکیبولري د انهانس کېدو دپاره د ټولو نه ایزیست طریقه چې کومه ده هغه دا ده. دې ته مونږ وایو ټري میتډ. ټري میتډ نه څه مراد دی؟ ګورئ تاسو ونه لیدلي که نه، نو ونه چې یې د هغې یو سټیم، د سټیم نه برې طرف ته یعنې د تنې نه برې طرف ته شاخونه، پاڼې، ګلونه دا یي، میوې او ښکتې طرف ته په ځمکه کې د هغې زیلې یي. نو که چېرې تاسو وګورئ دا فور اګزامپل زما سره یو ورډ شو سټوډنټ. اوس به زه څه کومه، د دې سره چې څومره هم ریلیټډ ورډز دي هغه به په خپل مایند کې راولم او د دې سره به یې لیکم، یا په لاره باندې روان یم نو دغه لفظونه چې دي هغه به ځان سره وایم. لکه زه یم سټوډنټ، یو ورډ راغی زما ذهن ته، اوکې دا سټوډنټ چې نو دی به سي، دی به یا میل یي او یا به فیمیل یي. نو دوه لفظونه زما سره نور راغله، یا به میل یي او یا به سی لکه یا به فیمیل یي. دوه لفظونه نور سیوا شو. اوس د ایمیل په ځای باندې تاسو ورکوټي چې نو بوی یي که نه، یا به داسې یا به بوی او یا به سی ده یا به ګرلی. نو دوه لفظونه نور سیوا شو، میل فیمیل او بوی ګرل. اوس دغه شانتې بیا دا سټوډنټ چې دی په کوم ځای کې، دی په سکول کې، نو بل یو ورډ زما ذهن له راغی. دغه شانتې دا سټوډنټ په کالج کې، دغه شانتې دا سټوډنټ په سی لکه په یونیورسټي کې، دغه شانتې دا سټوډنټ په یو اکیډمي کې، د دې نه علاوه یو سټوډنټ په انسټیټیوټ کې، انسټیټیوټ کې. لفظونو ته خو خیال دی څومره د یو لفظ سره نور لفظونه چې دي هغه سیوا کېږي. اوس غوږ کېدی بیا دا سټوډنټ چې نو د ده سره خپل څه یونیفارم یي، د ده یونیفارم. دغه شان د دې سټوډنټ سره څه بیګ یي ورسره. بیا دغه یونیفارم چې دی د ده کوم کلر یي، یا یونیفارم د ده څه سي شلوار کمیز یي که نه پینټ شرټ یي. دغه شانتې د شلوار او د کمیز یا د پینټ او د شرټ کلر چې هغه څنګه یي. بیا دغه شانتې بیگ دی، نو په بیگ کې د ده سره څه نوټ بک یي ورسره، پنسل یي ورسره، پنز یي ورسره، بکس یي ورسره. نو تاسو کو چېرې دې خوا وګورئ نو په دې کې د یو لفظ سره دې طرف ته تېنه زیلې شاهونه دغه شانتې او دغه تکې دې طرف ته تېنه هم زیلې او شاهونه دا تېنه تللي دي. نو د یو لفظ نه، د یو ورډ نه ډېر شي ورډز چې دي هغه زموږ ذهن ته راغلو. نو یوه طریقه چې ده هغه دا ده چې تاسو په ټري ډایګرامز باندې یا په ټري میتډ باندې تاسو خپله ووکیبولري انهانس کولی شئ، زیاتولی شئ. دا هم تاسو ته یو ورډ درکو. اوس تاسو یو لفظ چې دی هغه تاسو په خپل ذهن کې راولئ. فور ایگزامپل موبایل فون. موبایل فون اول خو تاسو ته ډایرکټ په ذهن کې دا راشي چې موبایل فون قسمونه څنګه دي، بیا د موبایل فون پای کې کم کم فنکشنز دي، بیا د هغې نه بعد کم کم کمپنیز چې دي د موبایل فون چې دي هغه جوړي، بیا د موبایل فون د یو اپ د هغې فیچرز. نو تاسو ګورئ د یو لفظ سره څومره ووکیبولري چې دي هغه ستاسو انهانس کېږي. دغه شانتې نور هم تاسو په خپل مایند کې یو لفظ راولئ، یو ورډ راولئ او د هغې سره ریلیټډ ورډز چې څومره هم دي هغه ورسره تړئ پخوا باندې. په دې طریقه باندې به ستاسو ووکیبولري چې دی هغه انهانس شي. بل چې دی هغه زموږ سره دی ریډینګ. د ریډینګ په ذریعې سره هم ووکیبولري چې دی هغه ستاسو سیوا کېږي. په ریډینګ باندې ستاسو ووکیبولري څنګه سیوا کېږي؟ نو ګورئ تاسو ریډینګ کوئ
او د ریډینګ په دوران کې تاسو ته یو لفظ چې دی هغه راغی. نو اول خو تاسو ته دا پته ولګي چې د دې لفظ معنی څه ده، د ورډ مینینګ څه دی. بیا د هغې سره دا په کوم ځای کې استعمال شوی دی، د دې په دې ځای کې څه معنی ده او د دې لفظ په بل ځای کې څه معنی ده. نو تو هغه ورډ د هغې ایگزیکټ مینینګ ته زده کړې او ستا ذهن ته یو لفظ چې دی هغه راشي. نو اوس ستا ذهن ته یو ورډ راغی، نو دغه شانتې په یو پیج کې به تا ته یو دوه درې ورډز راغلي، دغه شانتې په بل پیج کې به تاسو دوه درې ورډز راغلي چې هغه به نوي وي. روزانه په بنیاد باندې به په یو پیج کې نوي نوي لفظونه، نوي نوي ورډز راځي او هغه به ته میمورایز کې. د دې سره چې دی ستا وکیبلري به انهانس شي. ګورې ګلابه، اول په ټیکنیکس باندې ځان پوهه کې. ټیکنیکس صرف درته اول ایکسپلین کوم، د هغې نه بعد به زه په یو ټیکنیک باندې تاسو ته اکټیویټي در کوم او په هغې طریقه باندې به وکیبلري زموږ انهانس کېږي. داسې نه چې بس ما دلته کې لیکچر ډیلیور کړو خبره ختمه شوه. تاسو به د یو ټیکنیک باندې یو اکټیویټي کوئ چې تاسو بالکل پوه شئ په دې باندې چې ستاسو وکیبلري انهانس کېږي او که نه انهانس کېږي. اوس بل راشي چې په لیسننګ سره هم زموږ وکیبلري چې دی هغه انهانس کېږي. په لیسننګ سره به ستاسو وکیبلري لکه څنګه انهانس کېږي چې کله مونږ نیټیو سپیکرز یا انګلیش ویونکي خلک اورو، نو هغوی انګلیش وایي که نه څه پښتو خو نه وایي. نو چې دوی انګلیش وایي نو ټوټل لفظونو باندې به ته نه پوهېږي. دی به لازمي په دې کې نوي نوي لفظونه چې دي هغه استعمالي، نوي نوي وکیبلري چې دی هغه به دې استعمالي. تو نیو ورډ راغی تا ته چې تا له د هغې مینینګ نه درځي، ګوګل یې کا، په ډکشنرۍ باندې ډکشنرۍ کې وګوره، د هغې په مینینګ ځان پوهه که. چې په مینینګ دې ځان پوهه کړو، نن دې یو ورډ یاد کړو، فار ایگزامپل 5 منټه لیسننګ ته وکړو، تا په هغې کې یو ورډ داسې نوی راغی، تا هغه انډرسټینډ کړو، په هغې دې ځان پوهه کړو. 5 منټه بعد یو بل یو ورډ راغی. نو دغه شانتې چې روزانه په بنیاد باندې تاسو 10-15 منټ لیسننګ کوئ، انګلیش سپیچز اورئ، د انګلیش ډیبیټس اورئ، د انګلیش موویز ګورئ، د انګلیش غانې اورئ، نو تاسو به سي په دقیقه کې چې کوم لفظونه راشي هغه لفظونه چې دي هغه به ته ګوګل کې چې کوم ګران دي او هغه کې باندې به ته بیا سبا پریکټس کې په ډے ټو ډے لایف کې به استعمالي، په دې سره به هم ستا وکیبلري چې دي هغه به انهانس شي. په مووي کې یو اډوانټیج دی که نه چې په هغې کې تاسو په هغې ایکشن سره په هغې لفظ باندې پوه شئ، یعنی یو ایکشن پرفارم کېږي او هغه ورډ یوز شي هغلته کې، نو تا ته پته ولګي چې ها د دې ورډ معنا دا ده، نو ته هم سبا چې کله دغه ایکشن پرفارم کې نو ته بیا هغه ورډ چې دی هغه استعمالوي. نو په لیسننګ سره هم ستاسو وکیبلري چې دی هغه انهانس کېږي. بل زموږ سره ټیکنیک چې دی هغه دی سینونیم او انټونیم. دا سینونیم او انټونیم والا خبره چې کومه ده دا د دې ریډینګ او د دې لیسننګ سره د دې سره ریلیټډ ده. اول خو په سینونیمز باندې ځان پوهه کړئ چې د سینونیم نه معنی څه ده، د سینونیم نه مراد څه دی. دې ته څوک سینونیم ورته وایي، څوک ورته سینونیم وایي، ټیک ده. سینونیم چې دی د دې نه مراد دی یو معنی والا لفظونه، ټیک ده. په اردو کې ورته مونږ مترادف الفاظ ورته وایو اف ام ناٹ رانګ، یعنی یو لفظ دی او د هغه په شانتې معنی والا بل لفظ دی، نو دا دواړه د یو بل څه دي سینونیمز دي. لکه مثال په طور باندې ما دلته کې ولیکو پریټي، ټیک ده. پریټي څه ته ویل کېږي؟ خوبصورت ته ویل کېږي، ښکلي ته وایي. دغه شانتې بیوټیفل چې دی هغه هم دغه ته ویل کېږي، ښکلي ته ویل کېږي. د دې نه علاوه کیوټ چې دی هغه هم ښایسته ته ویل کېږي، یا د دې نه علاوه هینډسم چې دی هغه هم ښایسته ته ویل کېږي، ټیک ده. اوس کو چېرې تاسو دې لفظونو ته وګورئ نو د دې ورډز مینینګ چې دی هغه یو شانتې دی، معنی څه ده هغه یو شانتې ده، نو دا د یو بل څه دي، دا د یو بل سینونیمز دي. اوس هینډسم په کوم ځای کې استعمالیږي، پریټي په کوم ځای کې استعمالیږي، کیوټ په کوم ځای کې استعمالیږي، نو هغه به انشاءالله ورځ د ورځ چې موږ کله د وکیبلري سیشن اخلو نو په هغې کې به تاسو ته یو لفظ چې دی هغه بیا ایکسپلین کوم چې دا لفظ به په دې ځای کې استعمالیږي. خو دا لفظونه څه دي، دا د یو بل څه دي، دا د یو بل سینونیمز دي. نو چې کله تا یو لفظ په ریډینګ کې ولیدو، لکه په ریډینګ کې تاله راغی پریټي، تاله پریټي لفظ چې دی هغه نه درته، تا د پریټي معنی وکته په ډکشنرۍ کې چې د دې مطلب څه شی دی، لکه خوبصورت دی. څه دی؟ خوبصورت. تا چې کله دا سرچ کو نو د دې سره د انګلیش ورډز هم رالو چې مطلب د خوبصورت ته، د پریټي ته، دې ته بیوټیفل هم وایي، دې ته کیوټ هم وایي او دې ته هینډسم هم وایي. نو تا خو یو لفظ چې دی هغه دې زده کو،
یو لفظ دی په ډکشنری کې سرچ کو خو د هغې یو لفظ د اردو په میننګ باندې هم پوه شوې د پښتو په میننګ هم پوه شوې او 3 لفظونه چې دي یا 4 دی ورسره نور چې دي هغه ورسره هم یاد کړو نو آیا وکیبولري به انهانس کیږي که به نه انهانس کیږي انهانس کیږي به بیا دغه شانتې ته وایې چې یاره دا بیوټیفل د سره پاره استعمالیږي کیوټ د سره پاره استعمالیږي هینډسم د سره پاره استعمالیږي نو تا ته به د دې هغه کلوکیشن هم پته ولګي دی استعمالیږي په کم ځای کې کریکټ یوز به درته پته ولګي نو په ریډینګ سره په دې طریقه باندې وکیبولري ستاسو انهانس کیږي د سینونیم په ترو باندې اوس دغه شانتې سیم از د کیس وذ لیسنینګ په لیسنینګ کې تا یو ورډ واورېدو د هغې د تا میننګ اول وکتو بیا د هغې سینونیمز وکتو نو د دې په وجه باندې به هم ستا وکیبولري چې دی هغه انهانس کیږي زیاتېږي به اوس لاست بټ ناټ د لیست هغه دی انټونیمز انټونیمز چې دی دا وایي څه ته انټونیمز یا انټونیمز ټیک ده یا انټونیم دا هر قسمه لفظونه که ورته څوک وایي خو د دې معنی څه ده متضاد الفاظ مطلب اپوزیټ میننګ والا لفظونه اپوزیټ میننګ والا ورډز یو لفظ دی او د هغې اپوزیټ میننګ والا بل یو ورډ دی نو دغې ته بیا موږ څه وایو چې دا دواړه ورډز د یو بل انټونیمز دي لکه مثال په طور باندې دغه پریډي ورډ چې دی که نه دا د خوبصورت نو د دې پریټي ورډ چې دی د دې بل لفظ یعنی چې د دې نه بالکل خلاف معنی والی متضادي نو هغه څه شي اپوزیټ میننګ والی نو هغه دی اگلی ټیک شو بدصورت نو تاسو وګورئ یو دی خوبصورت او بل څه شو بدصورت نو د یو بل اپوزیټ میننګ والا ورډز دي نو تا اول یو ورډ زده کو خو د هغې د ورسره اپوزیټ میننګ والا هم زده کو چې څه اگلی نو کو چېرې ته وایې چې یاره خوبصورت ته خو پریډي وایي لکه بدصورت ته به څه وایي نو بدصورت ته ویل کېږي اگلی دغه شانتې تا ورډ زده کو اټریکټیو نو بل دی ورسره زده کو ان اټریکټیو دغه شانتې تا ولیکو ټرسټ بل دی ورسره ولیکو مسټرسټ دغه شانتې زه وایم چې بریو نو بریو بهادر او کاورډ بزدل اکټیو پیسیو نو تاسو د اپوزیټ میننګ والا لفظونو په ذریعې سره یعنی د انټونیم په ذریعې سره هم تاسو خپله وکیبولري انهانس کولی شئ او دا انټونیمز دا میتھډ چې کوم دی دا هم ریلیټډ دی د چا سره دا دی د دې ریډینګ او د لیسنینګ سره یعنی تاسو یو لفظ چې دی هغه په ریډینګ کې مخې ته راغی نه پوهېدی پرې نو سینونیمز دی ولا اول وکاتو او بیا دی ولا انټونیمز چې دي هغه دی ولا وکاتو نو په دواړو باندې ته پوه شوې دغه شانتې تا په لیسنینګ کې یو ورډ چې دی هغه واورېدو او د هغې په میننګ ته نه پوهېدې نو میننګ دی ولا سرچ کو سینونیمز دی ولا هم وکاتو او انټونیمز دی ولا هم وکاتو نو په دې طریقه باندې به ستاسو وکیبولري چې ده هغه به انهانس کېږي زیاتېږي به پوه شوې ګلابه په دې باندې چې د وکیبولري د انهانس کولو کوم میتھډز دي تاسو به په دې میتھډز باندې په دې طریقه باندې به تاسو خپله وکیبولري چې دی هغه به انهانس کوئ اوس دا وکیبولري به زمونږ په مایند کې پاتې کېږي څنګه مطلب لفظونه تاسو یاد کړو ستاسو نه بیا یېرېږي نو دا لفظونه دا وکیبولري دا ورډز دا به زمونږ په پرمننټ میموري کې څنګه پاتې کېږي چې دا مونږ سبا سپیکینګ کوو یا رایټینګ کوو چې دا اټومیټیکلی ډایرکټ زمونږ ذهن له چې دی هغه راځي او مونږ یې لیکو یا زمونږ خولې له ډایرکټ راځي مونږ یې وایو